ښځه او لیونی. یوه ښځه پر لاره تېرېدله. لیونی سړی یې ولیده چې په لرګي پر ځمکه رسم جوړوي. د ښځې پر دې سړي رحم راغی او پوښتنه یې ترې وکړه چې څه کوي. ده ورته وویل د جنت نقشه جوړوم او پر برخو یې ویشم. ښځې ورته وخندل او ده ته یې وویل چې آیا زه د جنت یوه برخه اخیستلی شم او قیمت یې څو روپۍ دی؟ سړي ورته وکتل او ویې ویل هوکې یوه برخه په 20 ریاله خرڅوم. ښځې سړي ته 20 روپۍ او یو څه ډوډۍ ورکړله. په دغه شپه خوب ویني چې په جنت کې ده. په سهار یې خپل خاوند ته خوب ووایه او د لیوني کیسه یې ورته وکړه. سړی ولاړو او هغه لیوني ته ورغی چې یوه برخه ترېنه واخلي او ورته ویې ویل غواړم د جنت یوه برخه درنه واخلم او پیسې یې څومره دي؟ سړي جواب ورکړ نه یې خرڅوم. دې سړي تعجب وکړ چې پرون دې زما پر ښځه په 20 روپۍ خرڅه کړه. لیوني سړي ورته وویل ښځې دې جنت په 20 روپۍ نه غوښت بلکې زما د زړه جوړولو لپاره یې سودا وکړه او ته خو جنت په 20 روپۍ غواړې او د جنت لپاره مقرر قیمت نشته، ځکه چې جنت ته سړی د ماتو زړونو په جوړولو سره ورځي.